دویم فرض نن خطبه کې موږ بیانو التسمیه فی الوضوء او داسه کې بسم الله ویل یو الفاظ د تسمیه دغه بیانوم دتا او زید تسمیه کوم ځای کې د حکم د تسمیه دا اجمالا بیانو الفاظ د تسمیه خو بعضو فقهاو د ویل چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دسی بوي یا بسم الله العظیم والحمد لله على دین الاسلام دسم په کتابونو کې لیکلي شوافی وبنسبه بسم الله الرحمن الرحیم پورا بسم الله راغله دسم نقل په کتابونو کې هو لیکن قران او حدیث ته رجوع نه پس دا خبره معلومیږي چې صرف بسم الله ده او دا سکه صرف بسم الله ده بغیر د الرحمن الرحیم نه الرحمن الرحیم سنشته صرف بسم الله به او دا سکه دا حدیث معلومیږي امام نسائی په دې باب یې خېده باب کیف التسمیه په دې باندې باب یې خېده ابن السنی په عمل اليوم والليله کې دا حدیث راوړل د 27 رقم الحدیث ده صحابه د جهاد نه واپس کېدل یو ځای کې وب ختم شوه نبی صلی الله علیه وسلم ته چې څلوټه کې لګي وب راوړی نو لګي وب خلکو راوړل د الله رسول په کې خدن الله سونه کې خودل دا غد د لسو واړو غوتنو بدن نه بيدي او بیا نبی اسلام صحابه ته فرمایي توضؤ بسم الله بسم الله باندې او د شروع کوي اسناده صحیح دا حدیث انس بن مالک رضی الله عنه دی د دې حدیث هم دا لفظ معلومیږي چې صرف بسم الله ده بعض علماء وایي چې نبی اسلام اختصار کړ نور اصل کې دا بسم الله الرحمن الرحیم نه نور حدیث نه ده ډیر زوینه نور دي لکه د خپل اهل سره نزدېکت چې کوم دی کې بسم الله الرحمن الرحیم نشه تاسو دعا معلومه بسم الله ده سورې ته چې خېږي پای کې بسم الله ده سروي چې کله لاله بسم الله الله اکبر ده او د څه کله شروع کې هم بسم الله ده او کله د سړی خپل چوخويږي هم بسم الله ده الرحمن الرحیم نشته موږ په تفسیر کې ملګرو ته تقریبا 15 زیات مواضع شمارلیو چې بده کې صرف بسم الله ده دا څلور 15 زینو په کې لندن دا ته یاد کې چې بده کې صرف بسم الله ده الرحمن الرحیم نشته دیوجنه او دس په ابتدا کې چاراندام کله کې ته چې کله لاسونه ينزل او لاسونه ينزل شروع کې نو بدی کې به بسم الله لفظ وي الفاظ تاسو ته شو زم دغه د چې کله چاراندام شروع کیږي او لاسونه ينزل کیږي نو بدقه وخت کې دا بسم الله ویل او دا استنجا مواقع او دا غي ذکر ما تاسو ته بیان کړی دا یو ذکر شي دویمه خبره دې سره دا ملګری کې چې د حکم سره نو بدی کې د علماء اختلاف د ډیرو کې د اختلاف د چې دا او داس کې بسم الله مستحبه د ډیر علماء په دې متل جدا مستحبه ده ما تاسو ویل چې اصولیان خو په دې خبره روان دي چې قران کې چې کوم سيزونه راغلي دا فرض دي مخ انزل فرض دي مټ انزل فرض دي مسح کول فرض دي او خفي انزل فرض دي باقي په داسه کې فرایض نشته دا اصولیانو رائے ده او دا فقهاو رائے هم ده بل طرف ته محدثانه قول له چې په داسه کې ډیر شی فرض دي یو دا بسم الله شکم دا د ډیرو اهل علم منځبانه فرض ده لکه ما وسغه علما شمارل 19 زیات علما محدثین په دې قول کوي چې بسم الله واجب او فرض ده پاو کې یو امام بخاری رحمه الله هم ده اسحاق بن راهوی چې د بخاری شیخ دی هغه په دې خبره قول کړی دی امام ابن کثیر رحمه الله په کې هم ده امام البانی په کې هم ده امام شوکانی په کې هم ده شاه ولی الله محدث دهلوی چې دا حنفی عالم ده په کې هم ده امام ابن الحمام دا فتح القدیر د هدايه شارح دا پکې هم دي چې بسم الله ما ته واجب ښکارا کیږي ظاهر د قران حدیث نه عبدالرحمن مبارک پوری چې صاحب د تحفه الاحوزی دا پکې هم دي عون المعبود والا پدې کې هم دي شیخ امین الله چې صاحب د حق السری دا پکې هم دي 19 علما په دې باب کې دي چې بسم الله په او داسه کې واجب او فرض ده د واجب او د فرض اصطلاح کې ډېر فرق نشته او ډیر دلایل په دې باب کې دی او دا باب الاحتیاط هم دا چې احتیاط په دې مسله کې دی د دې یو حدیث تاسو واورئ چې دې حدیث کې امر د الله رسول کړی دی او اصولیانو دا خبره ذکر کړ دا ان الامر اذا جرد عن القرائن افاد الوجوب کله چې د الله رسول یو خبره کې امر وکي او د دې مخالف دلیل نه نو لهدا دا د وجوب تقاضا کوي بل حدیث دا ویل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ابو هريره حدیث ته وګد چې نبی اسلام فرمایلی لا صلاه لمن لا وضوء له دا غسړی مونږ نکیږي چا او دس نکاو او دس نو ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالی علیه او دا غسړی منظم نشته ده او دسم نشته چې هغه بسم الله ونه ویلا
شاوري ولا سیو چې بدی لا صلات او لا وضو نفي دي کې دوه معنی دي یو معنی غو مشهور چې لا يكمل معنی چې دي او دس کامل لري او دس وشو کامل لري بیا وی چې دا کامل معنی کول زما په نس کمزوري معنی دا تعویل بعید ده سیدا چې لا وضوء لمن لم يذكر اسم معنی لا يصح وضوء د دې سړی او دس نه صحیح کیږي د څه معنی صحیح ده نو دې حدیث دا معلومیږي ګور لا وضوء لمن لا صلاه لمن لا وضوء له دا غسړي من نشه چې او دس نه کوي ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله او کم سړی چې بسم الله و نه وي د دې سړي او دس هم نشته د دې سړي من نشه چې بسم الله په او داسه کې و نه ویل دا او دس نه کوي دا حدیث امام احمد راوړل په مسند احمد کې باسناد حسن ابن ماجه راوړل د باب ما جاء في التسميه على الوضوء امام ترمذی راوړل د باب ما جاء في التسميه على الوضوء ابو داود راوړل د باب ما جاء في التسميه على الوضوء وحسنه الالباني بكثره طرقه وشواهده امام الباني په ارواء الغليل جلد اول کې دا حدیث حسن کړی دی حافظ ابن حجر تلخیص الحبیر زمون څخه کوز پروت ده مزدار نسخه موږ راوړل ده اګه طرق ما قتل ډیر طرق بیان کړی دي بیا دا ټول طرق چې را جمع کی دا یو بل قوت ورکی دا او دا سبب کی د حنابلو مذهب هم دار چې په اوداسه کې بسم الله واجب دا واجب خامخو بسم الله ویل کی دریم دلیل په دې باب کې دا ده صحیح حدیث کې دا راغلی ابو سعید خدری حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دا الله نوم چې بکم او دس کې نو بسم الله نو نو دغه سړی او دس نکېږي او دې کې هغه د اصول خبره تاسو یادول شي طالبان په دې پیږي چې وضو نکره ده او نکره چې بسیاق د نفي کې راشي نو عموم پیدا کیږي معنی نه هر هغه عمل چې عبادت باغي بسم الله ویل پکار دي دا حدیث امام ابن ماجه راوړل د خپل سنن کې امام احمد راوړل د په مسند احمد کې او سند بالکل صحیح ده ابن جوزی تحقیق زموږ څخه کوز پرو دا غم د سند ته صحیح وي تقریبا 3 یا 4 روایتونه په دې باب کې لا وضوء لمن لم يسم د الفاظ په حدیثو کې راغلي او د دې خلاف چې کوم قرائن راغلي اکثر قرائن موږ وسو کتل اکثر قرائن په دې باب کې کمزوري دي دیونه موږ ته احتیاطي قول دا ښکارا کیږي چې بسم الله په اوداسه کې واجب دا واجب خامخو بسم الله په اوداسه کې ویل کیږي ځکه دا د محدثانه قول او د ډیرو اهل علم راي د ښکارا کیږي او د ظاهر د دلایل نم دی خبره ته تقویت ده چې بسم الله په اوداسه کې واجب ده دویم قول د بعض اهل علم دا چې بسم الله سنت مؤکد ده دویم قول له چې دا د ډیرو اهل الحديث قولم ده د ډیرو اهل علم قول دا سنت ده او سنت مؤکد ده اگر کدری قولم دلائل شته هغه دلائل په ذکر کې چې کوم مجمل دلائل دي چې هغه کې بسم الله نه ذکر یو باندې چې راغ نبی سم ته د سخه بدی کې بسم الله ذکر نه و نبی سم زل روح خراواغه او د سخه هغه کې د بسم الله ذکر نشنه عدم ذکر او عدم ذکر نه استدلال کوي بسم الله نشته بکی خو موږ وایو چې بنور حدیثو کې بسم الله ذکر ده او کوم حدیث چې مجمل له باغی باندې د مفسر حدیث قاضی ده دا د مفسر حدیث په مجمل حدیث په ځای باندې ولګو بل ټول او داس په یو حدیث کې نه ټول من په یو حدیث کې نه بعضی ټوکړي په یو حدیث کې بعضی په بل حدیث کې او د اهل سنت والجماعت اصول الله د تمام حدیث په مطالعه کې او د تمام ټوکړي په حدیث را جمع کې داغه نه بدین جوړيږي د څه نه چرته چې یو حدیث کې یو ټوکړه راغله او بل حدیث کې نشته په داغه نه انکار نه کېدار اصولي مسله ده نو به احترام مسله د څخه کار کیږي احتیاط په دې باب کې ده چې بسم الله دې په اوداسه کې واجب او د لازمي اوس که بسم الله چا نه پاتې شو نو د دې دوه صورتونو علماء ذکر کړي امام ترمذی ته اشاره کړل د خبره ترمذی کتاب کې کپاتې شو یو نسیانن د شر نسیانن پاتې شو بسم الله ته هرش یا سهون د شان بسم الله پاتې شو ان شاء الله د دې اودس کېږي ځکه فتقوا الله ما استطعتم او رفع عن امتي الخطا والنسيان زمنګ د امت نه نسيان او چت شوی د په فرایضو کې مچت شوی دی نراجه دار چې بسم الله د اودس د کیږي او که عمدن قصدن عمدن سره بسم الله په اوداسه کې نو قصدن عمدن یا د مذهب د خاطره نه وي یا قصدن عمدن بسم الله پر دین او ظاهر د څه معلومیږي د سره اودس نه کیږي ظاهر د څه دا فتوا اسحاق بن راهوی مرکړه په ترمذی کې دا فتوا شته عام کتابونو کې د محدثینو دا رائے ده ک قصدن عمدن سره بسم الله پر دین د سره اودس نه کیږي او که سهون نسیانن چانه بسم الله پاتې شو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا الله په نسيان باندې نیول لکه ان شاء الله تعالی او داس به کیږي فتوا بدسي دیو مسلمانانو ورو هر هغه مسله چې کتاب او سنت کې نقل وا
او د الله او د رسول نقل په هغه عمل کول پکار دي اگر که امامانو په دې عمل نه کړي اگر که یو امام په دې باندې قول نه کړي لیکن کتاب او سنت جو مسله ثابته و دا هغه مسله ده چې ټول ائمه او اربعو په دې باندې وجوب قول نه کړي حنابلہ کړه د امام احمد نه کړي عام حنابلہ کړه په دې باندې بلکې دې فتوا جوړیږي چې ائمه او اربعو د دې د وجوب او د فرضیت قول نه کړي او قران او حدیث او د قرائن معلومیږي چې دا خبره واجب او فرض ده ځکه الله رسول په تمام منځونه چې څومره کړی دی او د سنت کړی دی کې چرته بغیر د بسم الله نه او د نقل لري کوم زینو کې چې ښکار کیږي هغه سم مجمل روایتونه دي او هغه مفسر روایتونه توسه ملګری کې بیا او داس پکې ښکار کیږي بلکې قولی روایتونه دا غدار چې دینه بغیر او داس لګي چې قولی روایتونه پکې شته امر د الله رسول کې توضؤ بسم الله په دې باندې امر راغلی دی امر ظاهر د وجوب د فرض د وجوب او د فرضیت فرق په قران او حدیث کې او په صحیح اقوالو کې نشته دا یو شیخ ښکار کیږي کوم علماء چې فرق کړی دا داسې ده مفتیانو فرق دی او د علماو یو علمي دقیق فرق دی لیکن باغه منځ مسائل مرتب نه دي اصل دا د واجب او د فرض فرق کتاب او سنت کې ظاهر نه ښکار کیږي دیو جن تاسو دوه مسلې ذکر یو نیت دا او د اصل لپاره قصد او عزم د زړه دي ته نیت ویل کیږي او دیمه خبره په او داسه کې بسم الله الفاظ د بسم الله صرف بسم الله ده الرحمن الرحیم وسنشتا او بسم الله په او داسه کې بنا بر قول راجح دا واجب ده او لازم ده الله رب العالمین دې په دې خبره موږ بصیرت راکړي الله دې زموږ ټول اعمال له کتاب او سنت مطابق برابر کړي والله رب العالمین زموږ او د سنت عبادت دا ټول په دې کې د صحیح نیت توفیق موږ لراږي چې هغه عبادت چې عبادت جوړيږي په صحیح نیت باندې جوړيږي والله رب العالمین زموږ ټول معاملات ناسته ولاړه د قران او د حدیث مطابق کې وصلی الله تعالی خیر خلق محمد و